حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به یو کس ته صدقه ورکوله. هغې نوم مستح ابن اساسه و او هغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپلوان و. هغې هجرت هم کړی و او ډېر غریب و، نو ځکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته پیسې به ورکولې. ستاسو خپلوانو ستاسو باندې څه حقوق وي، نو خپلوانو سره مرسته کول ستاسو لپاره یو امتحان دی. مطلب ځینې وخت به ستاسو هغوی سره به څه جنګ وشي، ځینې وخت به هغوی تاسو سره څه بد وکړي، نن به تاسو سره دا وکړي، سبا به تاسو سره هغه وکړي. نو الله ګوري چې تاسو بیا هم د خپل فرایض پوره کوئ او که نه. او دا هغه امتحان دی، که تاسو وتښتئ نو تاسو به ناکامه شئ، او که تاسو خپل فرض پوره کوئ او د زړه لوی کړئ نو بیا ستاسو مقام د یو عام انسان نه اوچت دی. ځکه چې داسې کس سره مرسته کول آسان نه دی کوم چې تاسو ته زیان رسولی وي. ډېر ځل چې موږ چا سره څه ښه وکړو نو موږ بس دومره غواړو چې ماته هیڅ زیان مه رسوه. یو ځل یو کس و چې چا راسره ډېر بد کړی و. هغې د زما باره کې ډېرې بدې خبرې کولې. نو ما هغې سره رابطه وکړه او هغې ته ویل چې زه ډېر حیرانه یم چې تاسو ما سره داسې کوئ. زه خبر یم چې ما تاسو سره کله هم بد نه دي کړي، تاسو ته همیشه فایده رسولې ده او کله هم ستاسو ته څه تکلیف نه دی ورکړی. چې ما ستاسو ته څه فایده نی ورکړې نو څه زیان هم نه دی رسولی، خو تاسو ماته ډېر تکلیف ورکړی دی او زه نه پوهیږم چې تاسو دا ولې کوئ. ما نه بدې خبرې ولې کوئ او د زما ذات باندې اټیک ولې کوئ. نو زه تاسو ته وایم چې هغې کسانو سره مرسته کول ډېر ګران دي چې کوم تاسو باندې اټیک کوي، کوم چې د ستاسو ښه والي باوجود هم ستاسو سره بد کوي. نو الله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وایي کله چې هغې کس تاسو لور حضرت عایشه رضی الله عنها باندې دروغ جوړ کړي وو، نو تاسو قسم وکړو چې تاسو کله هم خپلې پیسې بیا به د کس له رانه کړئ. نو الله هغوی ته ویل چې ستاسو مقام دې نه ډېر اوچت دی او ستاسو سره دا خبرې خوند نه کوي. یو ستاسو په شان کس چې چاته الله مقام او دولت ورکړی وي، هغه کله هم داسې قسم نه کوي چې زه به دې کس ته صدقه ورنه کړم، ځکه چې ستاسو مقام دې نه ډېر اوچت دی. نو تاسو د الله لپاره خپل ذاتي مسلې هېرې کړې او بیا هم دغې کس ته صدقه ورکوله. نو موږ سوچ وکړو چې دا څومره ګران کار دی. نو ځکه الله ستاسو له د نبي صلی الله علیه وسلم نه پس یو عظیم مقام ورکړی و.